السلام علیکم کتونکو. نن زموږ د خیر سره څلورم ورځ ده او زمونږه ټاپک چې دی هغه مونږ د دې ځای پورې تیر سبق ویلی او زمونږ نننی ټاپک چې دی هغه دی کلاسیفیکیشن اینډ کریکټریسټکس آف انیملز. نن به دا د خیر سره وایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. Classification and characteristics of animals. Classification گروهبندی گروپونو کی تقسیم and characteristics او خصوصیات of animals د زناورو. We have already studied in grade 4 that animals have been divided into two main groups. منګه په grade 4 کې already د مخکې نه موږ دا ویلي دي چې animals او animals چې دي هغه تقسیم شوي دي په دوه غټو ګروپونو کې. زناور چې دی هغه په دوه غټو ګروپونو کې تقسیم شوي. دا خبره موږ مخکې نه په ګریډ 4 کې چې دی په څلورم کلاس کې په څلورم جماعت کې دا خبره موږ کړله. ورټیبریټ او انورټیبریټ. ورټیبریټ هغه دي چې په ساده الفاظو کې جنرال الفاظو کې موږ وایو هغه چې په هغو کې بیکبون یعنی د ملا هډوکی یا هډوکي چې دا پکې وي، او انورټیبریټس هغه دي چې په هغې کې د ملا هډوکی یا هډوکي چې دا پکې نه وي. په دې باندې دلته کې بیا یو اکټیویټي او اکټیویټي 1.5 look at the picture of the pigeon and butterfly. What difference do you see between the two? Write your observations. یو طرف ته چې دی نو تاسو ته بټرفلای دی پرپره کې تیتلی، او بل طرف ته چې دی پیجن دی کبوتر. نو په دې دواړو کې څه فرق دی دا تاسو خپل ابزرویشن بیا ولیکئ. د دې دا فرق چې دی کې څه ډیفرنسز یې وباسئ، خپل ابزرویشن چې دی هغه بیا له ځان سره ولیکئ. نو ظاهره خبره چې دی کې د فرق دا چې د انورټیبریټ او دا ورټیبریټ ټن په دې کې به سکیلیټلز وي او دې کې چې دی نو هډوکي چې دا خو پکې نشته بیک بون وغیره. نو دا چې دا انورټیبریټ دی انسیکټ دی، او دا چې دا دغه دی برډ دی او ورټیبریټ دی. All vertebrates have an internal skeleton made of bones. ټول vertebrates چې دي په دې کې internal skeleton د هډوکي او جالب کې چې هغه دا جوړي د هډوکو نه. صحیح ده. Their body is divided into three main parts. د دې جسم چې دی تقسیم شوی په دریو اهمو حصو کې چې یو هیډ دی، بل ابډامن دی، بل ټیل دی. سر او خېټه او لکۍ. صحیح ده. لاولنۍ حصه چې د هغې ته موږ سر وایو، منځ کې چې دا کومه ده دې ته وایو ابډامن خېټه، او دا شاته چې کومه ده دې ته بیا موږ وایو ټیل لکۍ. The brain is present within the skull. او په مازغه چې دی هغه دننه په کوپړۍ کې پراته. They have the great ability to hear. په دوی کې دا صلاحیت چې دی دا اورېدلو دا ډېر تیز دي. د لیدلو سی. صحیح ده. سی لیدل کتل. سمیل د بویولو د بینولو یو څیز بینول. ټیسټ د څکلو. اینډ فیل او د محسوسولو چې یو څیز موږ محسوسو چې لاس پې کېږدو یا زموږ د جسم سره ولګي موږ وایو یخ دی، ګرم دی، زیږ دی، خویا دی، یا کلک دی، پوست دی. دې ته فیلینګ وایي. یا سیلی په موږ باندې ولګي په چمړه باندې، نو موږ وایو یاره یخه سیلی دی یا ګرمه سیلی دی. ژمي کې موږ ګرمې کپړې اچوو د دې لپاره چې زموږ په سکن کې دا احساس دی چې هغې ته یخ او ګرم محسوسیږي. The blood circulates in the blood vessels of the body. وینه چې دا هغه سرکولیټینګ کوي، گردش کوي په وینې په رګونو کې. د وینې کمیلاري چې دي، وینې کم پایپونه چې دي، کم رګونه چې دي، په هغې کې وینه چې دا هغه سرکولیشن کوي، ګرځي، گردش پکې کوي. The skin of vertebrates is covered with scales. د ورټیبریټ دا چمړه چې ده دا کور شوې ده، پټه شوې ده په سکیلز کې. په هغې باندې له پاسه سکیلز دي. صحیح ده. اور فیدرز یا پی بڼې دي، اور هیرز یا پی ویښته دي. سکیلز په میانو باندې چې کوم سپین سپین ګول ګول پټونه کله چې موږ میان سپینو نو د هغې نه داسې دا ګول ګول سپین سپین پټونه خیږي. صحیح ده. داسې ګول ګولي که تاسو لیدلي چېرته نو دې ته سکیلز وایي. دا داسې څیزونه په دې چمړه کې. صحیح ده. دا چې کله مونږ مایع سپینو داسې پټونه چې شان چې دا ته وځي دې ته سکیل. او دغه ویښته به یې په چمړه باندې یا به یې بڼې په چمړه باندې، مطلب دا بیا وروسته ګروپونه یا بیا موږ وایو چې بڼې د چا په چمړه باندې، یو ویښته د چا په چمړه باندې، یو د سکیل چې د چا په چمړه باندې. Various types of vertebrates are found on the earth. مختلف قسم vertebrates چې دی په ځمکه باندې موندل کېږي. They do not have any type of bone inside
various types of invertebrates. Various types of invertebrates are found on the earth. مختلف قسمه invertebrates چې دي هغه موندل کېږي په ځمکه باندې. They do not have any type of bone inside the body. په دوی کې هیڅ قسمه هډوکی دننه دي په جسم کې نه. The body structure of invertebrates is of various types. او د جسم ساخت چې دی د دې جسم چې په طریقه کومه طریقه جوړ دی نو دا هم مختلف دي. مختلف قسمونه دي د دې د جسمونو. مختلف structures والا invertebrates چې دي هغه په ځمکه باندې موجود دي. Some are flat بعضی هموار دي. Some are round بعضی ګول دي. And some are segmented او بعضی چې دي هغه په سیګمنټ کې تقسیم شوي دي. مطلب هغه داسې ښکاري لکه ټوکړي شوي دي. The body parts of invertebrate are different in different groups. Body parts چې دي د جسم حصې چې د invertebrate هغه مختلفې دي په مختلفو ګروپونو کې. Body parts چې دي هغه مختلف دي. بیا دا د classification of vertebrates دا به انشاءالله زموږ را روان بل ټاپک ویډیو ډېر اوږدېږي نو دا به انشاءالله په را روانه ویډیو کې ووایو او د را روانې ویډیو پورې په الله باندې سپارم. انشاءالله دا ټاپک چې دا موږ په خپله را روانو ویډیو کې بیا په تفصیل سره ووایو. په دې کې دا ګروپونه دي amphibian reptile fish او birds دي پکې او بیا په دې پسې چې دی نو هغه mammals دي. بیا پسې classification of invertebrates دی. داسې یو ټاپک په انشاءالله د ورځې وایو. تاسو ته به مسانې ما ته به مسانې ویډیو به ډېر اوږدېږي نو د روانې بلې ویډیو پورې په الله باندې سپارم. او که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو چینل ورسره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ خپل ملګرو سره چې ملګري وګوري. ماشومان کم چې چوټیانې دي هسې چې کور کې ځان له دا ویډیوګانې ګوري. را روان مارچ میاشت کې بیا د وړو انشاءالله اګزام دی چې اګزام له خپل تیاري وکړي. او د الله په امان.